سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند بیاست، وخت په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. راځو د امازون اړوند نهمې ویډیو ته. په دې ویډیو کې په هغو سوالو باندې یا په هغو پوښتنو اړوند بحث او خبرې کوو چې له موږ څخه اکثرا سوي دي او یا کیږي د امازون تجارت اړوند. لومړی زیاتره خلک دا پوښتنه لري چې آیا د امازون کې تجارت کول لپاره ایجوکیشن ته ضرورت شته نشته. ایجوکیشن مطلب که چیرې تاسو سرټیفیکیټ وي، بیچلر ماسټر ډیګري تاسو پوهنتون ویلی اسناد دي، دې ته ضرورت نشته. ولې سکیل ته ضرورت شته چې تاسو باید څه نه څه کمپیوټر سره بلدتیا ولرئ، انټرنیټ سره بلدتیا ولرئ، ایمیل سره بلدتیا ولرئ، ویب سایټ سټیشن سره بلدتیا ولرئ. ولې دې ته ضرورت نشته؟ تاسو له پوهنتون فارغ یاست، له مکتب فارغ یاست، دې ته هم ضرورت نشته. یعنې هر څوک دا کولی شي چې مهارت ولري او لږ کوشش وکړي. دوم چې د کمپیوټر یا څه ډول کمپیوټر یا لپټاپ، غټ کمپیوټر، وړ کمپیوټر، په کومه کوالټي کمپیوټر ته ضرورت ده. دومره اډوانس شیان نشته کې چې تاسې د لوړ مشخصاتو کمپیوټر ورته واخلئ. دغه عادي کمپیوټرونه کار ورکوي پیل کې. کله چې بیا تاسو دا خپل د امازون تجارت پراخ سو، کار مو کې زیات سو، کار مو زیات کول، بیا هغه وخت تاسو تجارت هم ډېر مخ ته وړئ، کولی شئ بیا ښه کوالټي کمپیوټر واخلئ. بل څه د انګلیسي زیاتره خلک وایي چې انګلیسي ته ضرورت شته که نشته پکې. او بلې انګلیسي ته ضرورت شته، ولې په ډېر اډوانس سوی باندې هم نه. یعنې که څوک وغواړي چې امازون کې کار وکړي، که انګلیسي بیخي نه یې زده هم همدومره زده کولی شي او کولی شي چې استفاده ځینې وکړي. لیږ په دې بعضې ځایو کې ځکه ضرورت شته چې کله اکاونټ جوړوي، اکاونټ جوړولو په وخت کې انټرویو در څخه اخلي، عادي انګلیسي کارول کېږي. یا د اکاونټ څومره مسله رامخته شوي، څه اکاونټ څه مشکل پېښ شوی، هغو سره یو کیس خلاصوي، هغه تا ته ایمیل کوي، ایمیل جوابونه ورکوي تر څو اکاونټ خلاص کړي. یا خپله له سپلایرو له برانډو سره اړیکه نیسي، ایمیل ورته ولېږي، ایمیل ته ځواب ورکړي یا کال ورته وکړي. یعنې تاسې کولی شئ چې دغه د ایمیل خپل داسې ایمیل درته وکړي، په ګوګل ټرانسلیټ کې ترجمه کوي، یا خپله ایمیل پښتو ولیکئ، ګوګل ټرانسلیټ کې ترجمه کوي کې ولېږئ. باید اقل څه نه څه باید د انګلیسي سره بلد یاست. که څوک غواړي چې کار وکړي امازون کې، بې انګلیسي مخه نشي نیولی، بیا هغه کولی شي همغه اندازه انګلیسي هم ورسره زده کړي یا یې زده یي، او یا له دغو اپلیکیشنو له ګوګل ټرانسلیټ له دې څخه استفاده وکړي تر څو مخته لاړ شي او کار وکړي. مقصد ناممکن نه ده، ممکن ده. کولی شي که تاسې عادي انګلیسي زده یم یا بیخي زده هم نه یم، کولی شئ وکړي. خو کوشش وکړئ چې کم اندازه انګلیسي باید ستاسو زده یي، او که مو زده یي که څومره کوي کولی شئ، خو لا ښه خبره ده، ځکه تاسو به کار بیا کول په امازون کې ډېر اسانه وي. بل باید تاسې کنسسټنټ یې. زیاتره خلک دې امازون ته راشي، هغه دوام نه کوي، پکې مقاومت نه کوي، مستقل مزاج نه وي. په امازون کې تاسو باید وخت ورته ورکړئ، کنسسټنټ اوسئ همیشه، او مقاومت وکړئ تر څو یوې نتیجې ته پکې ورسېږئ. بل امازون چې ده لکه پنځمه نقطه چې ده ناټ اور نایټ ګیم، یعنې دا داسې نه ده چې ته په یوه شپه کې پکې میلیونر شې، په یوه شپه کې پکې تا د خوښې عاید لاسته راوړې. دا داسې نه ده. دا یو د فزیکل بزنس په شان باندې د وخت غواړي، حوصله غواړي، کار غواړي. د وخت په تېرېدا کولی شي ته پکې میلیونر هم شې. ولې داسې نه ده چې د یوې شپې ګیم بس راس شروع دي کو سبا میلیونر یې، همدا رقم نه ده. او بل کورسونه دي، بعض خلک وایي چې پیډ کورس واخلم، پرې کورس تعقیب کړم یوټیوب کې. داسې ده تاسو کولی شئ له همدغه یوټیوب څخه هم زده کړئ. دومره سخت نه ده، دومره ډېر څه نشته پکې. فقط د پیډ کورس یو ښه والی همدا ده چې هغه یو ارزښت لري، یو والیو لري. که ته پیسې باندې ورکړې، هغو ته مقاومت کوې، ورته ناست یې، همیشه یې تعقیبوې تر څو یې زده کړې. پرې کورس داسې یو څو ویډیوګانې کله وګورې نور یې پرېږدي. که تاسې پرې کورس هم د یو کس په یوټیوب کې سیار یو کورس تاته ښه ښکارېږي، د هغو کورس تعقیب کړې تر اخري مرحلې پورې ټکي په ټکي باندې، او کومه راهنمایي چې درته کوي دا کار وکړئ، یا په دا تمرین کې دا پریکټس باندې وکړئ، هغه تاسې وکړئ. 100% تاسې کولی شئ همدغه پرې کورس هم استفاده وکړئ او امازون کې کار شروع کړئ. فقط د پیډ کورس ښه والی همدا یو داسې لږ ارزښت لري، والیو لري، تاسې به یې جدي تعقیب کړئ. بل چې ده د امازون بزنس، باید بعض خلک وایي چې موږ پارت ټایم یې شروع کړو، فول ټایم وخت ورته ورکړو. دلته خبره ده چې د زما د مشورې په اساس که چېرې کوم کار لري، مصروفیت لري، هغه مه ورته پرېږدئ، پارت ټایم یې شروع کړئ. کله تاسې هغه مرحلې ته ورسئ، داسې کافي اندازه عاید لرئ، بیا پرېکړه تاسې کولی شئ چې وظیفه ورته پرېږدئ، که بل کار پرېږدئ، فول ټایم ورته ورکړئ تر څو زیات کار پکې وکړئ. بیا کولی شئ پیل یې تاسې له پارت ټایم څخه واخلئ. کوم فزیکي کار لرئ، وظیفه لرئ، د هغو په څنګ کې ورسره کوئ. لکه زه خپله، ما چې خپله پیل کړو، همدغه د وظیفې تر څنګ
بعد له وخته د ورځې په جریان کې وخت پیدا کول هم مې زده کړل، کوم مې کار کول چې تر څو مې عملا کار کې شروع کړو سیستم سم شو. یعنې تاسو کولی شئ پارت ټایم ټول وخت لپاره هم سرته ورسوئ، خو کله که بیا ډېر پرمختګ کې وکړئ، ښاید ځین ولرئ، نور یې پراخ کړئ، ډېر وخت ته ورکوئ، بیا کولی شئ چې فول ټایم تاسو همدا کار وکړئ، امازون کې کار وکړئ. بل حتی اقل په د کمپیوټر له پروګرامونو کې له اکسل پروګرام سره دغه بلدتیا ولرئ چې یو شیټ سره کم جوړ کړئ، سره کم معلومات کې ځای په ځای کړئ، په یو شیټ کې یو څه شی سرچ کوئ، یا سپلایر یا ایس ان آی ډي هغه سره کم پیدا کړئ. یعنې عادي اکسل سره باید بلدتیا ولرئ، ډېر په لوړ سوی نه خو کم اندازه بلدتیا باید ورسره ولرئ له اکسل سره. بل تاسو باید سیلف موټیویټډ یاست، یعنې دا معنا چې تاسو باید له بل چا څخه نه یاست هڅول سوي. هغه د موټیویټډ سي هغه داسې کسان دي چې هغه موټیویشن د یو څه وخت لپاره له چا څخه متاثره سوي یاست، هغه تر کوم وخته پورې هغه موټیویشن ختمیږي، بیا تاسو د هغه موضوع کې کار پرېږدئ. مطلب تاسو دا حوصله غواړئ، کار غواړئ، وخت غواړئ، نو تاسو باید سیلف موټیویټ یاست، باید خپله انګېزه ولرئ له ځان سره، خپله هڅونه ولرئ چې تر څو د تجارت تاسو کامیاب سئ او ښه لاسته راوړنه ځینې ولرئ. بل منټلي باید تاسو سټرانګ یاست. یعنې څه معنا؟ په دې امازون کې تاسو له مختلفو کیسو سره مخ کېږئ. مثلا تاسو سره یو سپلایر دوکه کوي یا هم اکاونټ سسپینډ کېږي، مختلف مشکلات سره مخ کېږي. دلته باید تاسو حوصله له لاسه نه ورکوئ، تاسو باید سټرانګ یاست، تاسو باید ډېر قوي واوسئ تر څو مبارزه ورسره وکړئ او خپل هغه د بریا پوړ ته ځان ورسوئ. یعنې تاسو باید منټلي ډېر سټرانګ یاست، دغو کوچنیو کوچنیو مشکلاتو دې سره باید تاسو مقابله وکړئ. بل سوشلی کنیکټډ سیاست یا سوشلی کنیکټډ چې کوم کسان دي هغه په مازون کې ښه کار کولی شي. مثال له سوشل زیاتره خلکو سره له خلکو سره کنیکټ شي، هغه خپل مازون کې کار کوي، مخکې ورسره پیژني، کوم مشکل سره مخ کېږي هغه ورته راهنمایي وکړي، او یا هم کوم پروډکټ اړوند هغو څخه نظر اخلي، مشوره اخلي، څوک چې هغه پکې بلد وي هغه ښه مشوره ورته ورکولی شي، یا خپل ښه سکیلز ولري د مازون اړوند ښه په هر څه باندې وپوهېږي، په هر څه باندې پوهېږي، ته کولی شي د خلکو ته دغه خدمات وړاندې کړي. ته سوشلی کنیکټ یې له ډېرو خلکو سره چا سره کنیکټ یې، دا خپل خدمات ورته ووایي، او دا کارونه زه کولی شم، دا سکیلز لرم، هغه کولی شي تاسې له ځان سرویس له اسسټانټ په شکل باندې ونیسېږي، یا تاسې خدمات درڅخه واخلي، ته هغو ته کار وکړي، د هغو کار بدل کې تا ته پیسې درکوي چې دا کوم سرمایې ته ضرورت نه لري. یعنې سوشلی کنیکټډ باید همیشه یاست. دا په هر تجارت کې ګټور ده، خصوصا امازون کې. نو دا پوښتنې ولې چې عموما زیاتره خلکو له ما څخه کړي وي، یا تاسې به هم په ذهن کې لرئ، ممکن ځواب سوی وي. که کومې نورې پوښتنې لرئ کولی شئ ویډیو کې کمنټ کړئ، زه به انشاءالله راتلونکي ویډیویانو تاسې مکمل معلومات درته درکړم. تر بلې ویډیو په الله سپارم، ښه وخت، ښې چارې.